یو ترجمان کیسه کوله چې یو ورځ خپل کار ځای کې د ډوډۍ میز ته ناست وم چې د دفتر یوه ښځینه امریکایي کارکوونکې هم راغله او تر څنګ مې کښېناسته. له خبرو ښکارېدله لکه غواړي چې د خپل زړه بوج سپکولو لپاره یو څوک لټوي. نوموړي د خپل زړه غوټه راته داسې راوسپړله. امریکایي مېرمنې راته وویل ستاسو دین ډېر ښکلی دی. ستاسې دین اسلام چې ښځو ته کوم حق او حقوق ورکړي هغه بل هیڅ دین او تهذیب ښځو ته نه دي ورکړي. ته وګوره ستاسې ښځې په کور کې په آرامه ناستې وي، سړی مو کار کوي. د ښځو ټول خرڅ او خوراک، لباس او پوشاک بلکې ټول مصارف یې د سړیو پر غاړه دي، خو زموږ بیا داسې نه ده. زما میړه ماته وایي که غواړې چې ما سره ګډ ژوند وکړې ته هم باید کار وکړې او زما په اندازه پیسې وګټې. نو زه مجبوره یم چې د خپل ګډ ژوند او کور ژغورلو لپاره کار وکړم، ځکه خو له خپل کور، اولادونو، خپلو خپلوانو او هیواد څخه زرګونه کیلومتره لرې دلته په افغانستان کې کار کوم. زما د دفتر مشر یو تورپوست امریکایي دی. هغه خپل کمپیوټر ته ناست وي، خپل کار کوي او زه خپل کمپیوټر ته ناسته یم، خپل کار کوم. خو کله چې زما د دفتر د مشر زړه وغواړي مخکې له دې چې ماته ووایي یا زه په ذهني لحاظ دې ته تیاره اوسم راشي له ما خپل جنسي خواهش پوره کړي. زه د دې لپاره چې کار له لاسه ورنکړم له دې دندې ګوښه نشم، دا هر څه زغمم. او زیاته کړه دا امریکایان او غربیان چې دلته یعنی افغانستان کې د ښځو د ازادۍ حق او حقوق شعارونه ورکوي دا دروغ دي. دوی په دې خبرو غواړي ستاسې ښځې بې لارې کړي. دا شعارونه صرف ستاسې ښځې بې حیایۍ، بې لارۍ او بې پردګۍ ته وردوتوي. او بس ګرانو ملګرو، که مطلب مو خوښ شوی وي نو له تاسو ټولو ګرانو ملګرو څخه زما یو غوښتنه ده، که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، چینل به درسره ضروري سبسکرایب کړئ، څنګ ته به د ګنټې علامه وکښئ تر څو زموږ د ټولې ویډیوګانو نوټیفیکیشن تر تاسو پورې در ورسیږي. نو تر بلې ویډیو په پاک رب سپارم، ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.